پوهېږئ چې په نړۍ کې دا ټولو کوچنی هېواد کوم یو دی؟ دا د مولیسیا په نوم دی چې دا ټول هېواد په 14 جریبه ځمکه باندې جوړ شوی دی او دا د امریکا په نیواډا ایالت کې دی. د دې هېواد ټول نفوس 32 تنه دی. دا هېواد چې اوس د ریپبلیک اف مولوسیا په نوم باندې یادېږي 40 کاله مخکې جوړ شوی دی. هغه مهال یو څو ملګري دغه ځای ته ورغلي وو او هغوی هلته بیا په خپل منځ کې پرېکړه وکړله چې دلته به خپل یو هېواد جوړوي او هغه مهال بیا هغوی د مولوسیا په نوم باندې دغه هېواد اعلان کړ. همدغه ملګرو یو کس کیونبو نومېده چې هغه د دغه هېواد ولسمشر شو. کیونبو چې له 40 کلونو راهیسې دغه هېواد ولسمشر دی، هغه څو ځله د حکومت بڼې هم بدلې کړلې، خو اوس په دغه هېواد کې جمهوریت دی. دغه هېواد خپلې پیسې، خپل ملي بیرغ، ملي سرود او قانون هم لري. دغه هېواد ته ډېر خلک چې دی د چکر لپاره ورځي او کله چې دغه خلک ورځي نو دغه هېواد لخوا ورته په پاسپورټ باندې ټاپه هم لګول کېږي. د مولوسیا ولسمشر د امریکا د نیواډا ایالت حکومت ته دغه 14 جریبې ځمکې پیسې هم ورکوي. خو دغه هېواد چې 32 تنه نفوس لري تر اوسه